که له هغو خلکو یاست چې ژر ژاړئ. علم ستا په اړه یو څه وایي چې نور خلک هیڅکله هم نه ورته رسیږي. که د بحث کولو یا غمګین فلمونو په لیدلو یا هم د فشار له کبله ژاړئ، دا له ما واوره، ژړل ضعف نه دی، بلکې دا هغه څه دي چې روانشناسان وایي دا هغه فرق ده له نورو سره چې نور هیڅکله هم دا نه زده کوي چې څنګه خپل درون ته رشد ورکړي. نن غواړو د احساسي اوښکو شاته په علمي بڼه کتنه وکړو چې وګورو ستا په مغز کې واقعاً څه تیریږي. موږ او تاسو اکثره له دې کلمو سره لوی شوي یو: مه ژاړه، قوي اوسه. اما حقیقت دا دی، انسان هغه موجود دی چې احساسي اوښکې تویوي. خدای تعالی موږ داسې طراحي کړي یو چې خپل احساسات د اوښکو په تویولو سره څرګند کړو. نو که ژر ژاړئ په دې معنا نه ده چې تاسو ماتېدونکي یاست، بلکې ستاسو د عاطفي سیستم همداسې طراحي شوی لکه څنګه چې کار کوي. ارواپوهان 3 اصلي عواملو ته اشاره کوي ولې بعضې انسانان ډېر ژر ژاړي. د قوي احساساتو پروسس کول. ستاسو مغز په ځانګړي ډول د امیګدال برخه نسبت احساسي تغییراتو کې ډېره حساسه ده. دا یعنې تاسو ډېر ژر احساساتو ته متوجه کیږئ او په ژور ډول یې حس کوئ. دا یو نقص نه ده، دا یو لوړ حسي پوهاوی دی. دا د خواخوږي یا امپاثي لوړه سطحه ده. تاسو فقط احساساتو ته نه ګورئ، بلکې تاسو هغه جذبوئ. کله چې په یو فلم یا یوه لیدنه کې څوک خپل دردونه بیانوي، ستاسو مغز د یو پل په څیر عمل کوي او د هغه انسان واقعیت تجربه کوي. دا د اعتماد او ارتباط اصلي پایه ده. ځواب ویونکی عصبي سیستم. ژړل یوه بیولوژیکي د رسټ تڼۍ ده د بدن لپاره. اوښکې کومک کوي چې د سټرس هورمونونه کم کړي او بدن بیرته خپل تعادل ته راوګرځوي. نو بیا ژړل د کنټرول له لاسه ورکول نه دي، بلکې د کنټرول بیرته راګرځول دي. کیدای شي په یوه لحظه کې ډېر درته سخته وي، اما هغه انسانان چې ژر ژاړي په اوږد مهاله کې ډېر مقاومت کوي، ځکه خپل احساسات نه سرکوبوي بلکې پروسس کوي یې. دا هغه انسانان دي چې ژر مینه کوي، جزئیات ویني او عجیبه بصیرت لري. ټولنه کیدای شي د حساسیت له مخې ورته ضعیف ووایي، اما روانشناسي ورته د احساساتو پیچلتیا وایي، یعنی هیجاني پوهاوی یا ایکیو. یو له لویو فکتورونو د بریالیتوب څخه ده. همدا اوس تاسو د لارې تر نیمایي تللي یاست. بهترین رهبران هغه څوک نه دي چې حس ونه لري، هغه څوک دي چې ژور حس کوي او عاقلانه عمل کوي. نړۍ سرسختو انسانانو ته اړتیا نه لري، نړۍ هغه انسانانو ته اړتیا لري چې په ټول وجود حس ولري. نو بیا دې د اوښکو لپاره بښنه مه غواړه. دا د دې نښه ده چې زړه مو پاک دی، خواخوږي مو ژوندۍ ده او انسانیت مو هیڅ لاس نه ده خوړلی. او چې رښتیا درته وایم، په دې وخت کې دا ډېره نایابه ده.